د کابل جلال آباد د اوم لین سړک د جوړېدو رغنیزې چارې په چټکۍ روانې دي. یاد لین سړک چې څه موده وړاندې د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخون له لوري پرانیسته شوې وه چې اوس یې چارې په چټکۍ پر مخ روانې دي. د دغې پروژې د لومړي فاز لومړي لټ چارې د 22 کیلومترو په اوږدوالي د هیواد د داخلي انجینرانو لخوا پر مخ وړل کیږي چې هیوادوالو ته د دغې سړک د معیاري جوړېدو ترڅنګ د بشپړ شفافیت ډاډ ورکوي. ټول ټیم چې دی زموږ ډېر ښه په منظم شکل کار کوي او داخلي انجینران دي ټول با تجربه هغه د انجینران دي چې 18 کاله 13 کاله کاري تجربه لري. نو خپله شخصا ډېر خوښ یم چې داسې انجینرانو ترڅنګ وظیفه اجرا کوم او ټول ټیم چې دی زموږ ډېر زیات خواري زحمت وبایست تر څو د وطن د آبادۍ لپاره ښه کار وکړي. نو سیمې اوسیدونکي هم د یاد سړک جوړېدو ته خوښ دي او وایي چې په دې سره به یې په تګ راتګ کې شته ستونزې حل شي چې ورسره به ډېر شمېر کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي. موږ په دغه سړک باندې خوشحاله یو او دغه سړک باندې د موږ هر رقم مشکل دفع کیږي. مریض د موږ ښه د موږ بد لکه مطلب دا زیاته ښه په اسانۍ سره رسیږي. د یاد سړک په جوړېدو سره به زموږ ته کاري فرصتونه هم برابر شي او داسې به ځوانانو ته لکه روغتون شو پمپ شو ټول ځوانانو ته په کاري فرصتونه برابر شي. له اسلامي امارت نه یې غوښتنه دا ده چې د دې ترڅنګ یو شمېر نورې پروژې هم په کار واچوي ترڅو ځوانانو ته پکې کاري فرصتونه برابر شي. موږ نورې پروژې هم د دولت نه غواړو چې موږ ډېر غریب یو او ډېر فقیران یو او موږ سره د نور کومک او همکاري وشي. له بل خوا په دغه ستره پروژه کې په کار بوخت کارګران خوښ دي چې په کور دننه ورته کاري زمینه برابره شوې ده. دا د موږ د وطن لپاره غټ افتخار ده باید دغسې پروژو کې موږ کار کوو. هم د وطن ګټه ده هم ځوانان په کار باندې بوختېږي. دغسې پروژې چې پلې شي موږ وطن لپاره ډېره غټه سرمایه ده. د اقتصادي چارو شنونکو په وینا د کابل جلال آباد دویم لین سړک جوړېدل یو بنسټیز ګام دی چې د یادې پروژې بشپړېدو ته پاملرنه به د افغانستان پر اقتصاد او ټولنیز ژوند مهم رول ولوبوي. احمد الله احمدزی، ننګرهار، خوږیاڼو ولسوالي.